د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د دفتر استاز له لوري د هلمند ولایت مقام او د ارشاد حج او قبر ریاست د استازو په ملتیا د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د تاریخي قلعه بست دننه مسجد او د ستر عالم او محدث امام ابن حبان بستي رحمه الله علیه زیارت کې د جوړېدونکي مسجد له رغنیزو چارو څخه لیدنه او څارنه وسوله. د یادې لیدنې پر مهال د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د دفتر استازو د دواړو مسجدونو جوړېدو روانې چارې له نږدې وکتلې او د رغنیزو چارو د څرنګوالي د کار د کیفیت او د پروژو د پرمختګ په اړه له اړوند مسؤلینو او انجینرانو څخه معلومات ترلاسه کړله. د څارنې پر مهال ټینګار وسو چې د مسجدونو د جوړېدو په چارو کې باید رغنیز معیارونه، تخنیکي اصول او د کار د کیفیت په برخه کې بشپړ پاملرنې وشي ترڅو یا د عبادت ځایونه په معیاري او دوامداره توګه جوړ او د لمونځ کوونکو لپاره د استفادې وړ وګرځي. همدارنګه یاد پلاوي اړوند انجینرانو او مسؤلینو ته لازمې لارښوونې وکړلې چې د جوړېدو چارې د ټاکل شوي معیارونو مطابق په ښه کیفیت پر مخ یوسي، د رغنیزو چارو پر هر اړخیز جدي څارنه وکړي او هڅې دې وسي چې د دواړو مسجدونو د جوړېدلو چارې په ټاکلي وخت کې بشپړې سي. د یادونې وړ ده چې قلعه بست د هلمند ولایت له تاریخي او فرهنګي سیمو څخه دی او د دغه تاریخي ځای په دننه کې د مسجد جوړېدل به د سیمې د تاریخي ارزښت ترڅنګ د عبادت کوونکو او د قلعه بست لیدونکو لپاره د عبادت زمینه هم برابره کړي.